طالبانو د کرزي غوښتنې ته ځواب ورکړ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر او ډاکټر عبدالله څه موده وړاندې د افغانستان نوي حکومت ته یو لیک ولیږه او په دې لیک کې د هغوی څخه وغوښتل چې په کور دننه یوه ولسي جرګه راوبولي او په دې ډول د مشروعیت ستونزې حل کړي. نن د حکومت ویاند وویل چې د حامد کرزي غوښتنه یې تر غور لاندې نیولې ده او د امکاناتو او حالاتو په شتون کې دوی د دې غوښتنې په پوره کولو غور کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.